سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبر ټوني بلیټر له افغانستان د پوځیانو ایستل ناسمه پرېکړه وه ایران روسیه او چین له وضعیت څخه ګټه اخلي د برټانیا پخوانی لومړی وزیر ټوني بلیټر په کابل کې د طالبانو تر واک وروسته خپل لومړی څرګندونکي له افغانستان د مرکزي ځواکونو وتل غندلي او دا یوه غمناکه او خطرناکه چاره بللې ده نوموړي د امریکایي ولسمشر جو بایډن هم غندله چې واک یې غواړي په افغانستان کې بېپایه جګړه پای ته ورسوي ټوني بلیټر په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو د یرغل پر مهال د برټانیا لومړی وزیر و او خپل پوځیان یې هم افغانستان ته استولي وو نوموړي وایي په کومه بڼه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل دا به ترهګرو ډلو ته لا ډاډ ورکړي چې لوېدیځو هېوادونو پر ضد وسله مبارزه پیل کړي ښاغلي بلیټر همداراز وایي افغانستان ګاونډي هېوادونه لکه چین او ایران همداراز روسیه به له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي برټانیا پخوانی لومړی وزیر ټینګار کړی چې نړیوال هوایي ځواکونه باید د اخلاقي مسؤلیت له مخې تر هغه افغانستان کې پاتې شي تر څو چې ټول بهرنیان او اړمن افغانان چې له دې هېواد په خوندي توګه ایستل شوي نه وي ټوني بلیټر په خپله ویبپاڼه لیکلي موږ باید اړمن کسان راوباسو هغه کسانو ته باید پناه ورکړو چې مسؤلیت یې په غاړه دی هغه افغانان چې موږ سره یې کار کړی او زموږ تر څنګ درېدلي اوس حق لري له موږ هم وغواړي چې تر څنګ یې ودرېږو ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا و تازه او پر وخت خبر زموږ یوټیوب چینل هم در سره څنګه سبسکرایب